د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر له افغان پانګوالو وغوښتل چې په خپل هیواد کې د پانګونه وکړي. د کابل په میرویس میدان سیمه کې د رحمان سوداګریز مرکز د جوړېدلو د کارونو د پایل په مراسمو کې د اسلامي امارت دغه لوړپوړي چارواکي وویل چې په افغانستان کې هر ډول پانګونې ته ښه زمینه برابره ده او پانګوال هیوادوال دي د خپل هیواد د ودانولو لپاره هم دلته پانګونه وکړي. نو موږ یو ځل بیا په خپل ټولو سرمایدارانو باندې غږ کوو چې تاسو په افغانستان کې په ډاډه په اطمینان سره خپل سرمایه گذاري وکوي، خپل حلاله ګټه لاسته کوي او فقیر او غریب افغانان ته د کار لپاره زمينه برابره کوي. ښاغلي مولوي عبدالکبیر همدارنګه زیاته کړه چې په سیاسي برخه کې هم د نړۍ له هیوادونو سره ښه پرمختګ رامنځته شوی او اسلامي امارت له ټولو هیوادونو سره ښه تعامل او سیاسي اړیکو جوړولو ته تیار دی. دنیا که چیرته د افغانستان سره تعامل کول غواړي، د تعامل په مخ کې هیڅ مشکل د دنیا لپاره نشته دی، هیڅ مشکل نشته دی. که دنیا تشویش لري چې په افغانستان کې داسې ډلې ټپلې اوسېږي چې بیا به ممکن چیرته مشکلات را جوړ کړي. مخکې د افغانستان نه ته مشکل نه ده جوړ، ستا دعوه وه. اوس هم د افغانستان کې چون اسلامي نظام راغلی، اسلام د ځان سره د امن د سولې پیغام لري. اسلام چې دی هغه بشر ته ضرر نه رسوي، بشر ته ګټه رسیږي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال همدارنګه زیاته کړه چې له افغانستان څخه به هیڅ کوم هیواد ته زیان ونه رسیږي. د افغانستان نه به د دنیا هیڅ ملک نه ګاونډ نه سیمې نه دنیا ته ضرر متوجه شي. د کابل ښاروالۍ مسؤلینو بیا د ښار د آبادۍ لپاره د لویو بنسټیزو پروژو د پلي کولو ژمنې وکړې او له پانګوالو یې وغوښتل چې په خپل هیواد کې د پانګونې وکړي. ما حاضر هستیم که در شب و روز برای سرمایه گذاران این را فراهم بکنیم که مانند این مارکت و مارکت های دیگر سرمایه خود را در آبادی کشور عزیز خود ما مصرف بکنند و به جایی که سرمایه را جای دیگه ببرن سرمایه‌شان در افغانستان بد بکنند و برای ملت مظلوم ما زمینه رشد اقتصادی و کار برابر شد. د کابل په میرویس میدان سیمه کې د رحمان سوداګریز مرکز په 14 پوړونو کې په اساسي ډول جوړیږي چې معیاري او پرمختللې اسانتیاوې به ولري. دغه ودانۍ به تقریبا په مکمل ډول باندې په 14 منزلو کې جوړیږي چې 3 منزله به پارکینګونه یعنی د دې لپاره چې موږ د شهري سهولت او د شهري نظم لپاره چې موږ د مشتریانو موټر دی باندې ونه درېږي پارکینګونه پورته جوړو او مکمل نور پورته به مارکیټ جوړیږي او په دې کې به هر نوع سهولتونه له طفلانه لباس فروشي شروع تر نورو لباس فروشي عمده او پرچون ته حتی تر رهایشي بخشو پورې هم موږ پکې لرو. تقریبا په 11 منزلو کې زموږ نقشه چې ده هغه تجارتي ساحه ده او له 11 پورته چې ده هغه د رهایشي منزلونو موږ پکې جوړو او د رهایشي لپاره موږ په دې کې گنجایش لرو. دا تجارتي مرکز چې تاسو یې نن د ودانیزو چارو د پرانستنې شاهد یاست په څه باندې یو جریب ځمکه کې په عصري او معیاري ډول د هېواد د مجربو انجینرانو لخوا طرح او ډیزاین شوی او کابل ښاروالۍ لخوا د کار اجازه ورکړل شوې ده چې ودانیزې چارې د ملي تجارانو هر یو حاجي صاحب مامور خان او حاجي صاحب عبدالکریم په پانګونې د قراردادي شرکتونو په مرسته او د عین الشان ساختماني او انجینري خدمتونو شرکت د مجربو انجینرانو او مسلکي ټیم په نظارت په پوره دقت او پرمخ وړل کیږي. یوازې افغانان کولی شي چې دا هیواد آباد کړي. راشئ او خپله سرمایه مو په دې هیواد کې بنده کړئ او له نړۍ سره یې سیال کړئ. د یادونې وړ ده چې په وروستۍ کې د کابل ښار په ډیری سیمو کې د خصوصي سکتور په همکارۍ د ښاروالۍ له لوري د ښار د آبادۍ او سمسورتیا بېلابېلې پروژې پلي شوي دي چې د کابل ښاریانو له هرکلي سره مخ شوي دي.